زه پوهیږم چې یو کلونو ویزو په اړه ګڼ شمېر هیوادوال زما ویډیو ته انتظار دي خو که حقیقت درته ووایم زه خپله هم داسې پکې ګنس کړی یم چې اخر تاسو ته یې څه پایلې وړاندې کړمه هغې وجه دا ده چې تېرې ورځې راهیسې ما څومره معلومات کړي دي که د دوی مشتریانو څانګې سره څوک غږېدلی دي که جوازاتو ته څوک لاړ دي که تحصیل ته لاړ دي نو چاته یو قسم خبرې شوي ده چاته بل قسم د دوی مشتریانو څانګې سره چې خبرې کوي دوی درته وایي چې دوی په اړه موږ ته هېڅ کوم نوي معلومات نه دي راغلي چا چې ویزه سیستم کې فعال په ویزه کې وخت وي دوی تګ هم کولی شي او راتګ هم کولی شي خو بل خوا بیا چې ځینې کسان جوازاتو ته ورغلي دي یا تحصیل ته ورغلي دي هغې کې بیا بعضو کسانو ورته ویلي دي چې نه چې په تاسو کې کم چا یو کلنه ویزه وي هغه اوس مهال وطن ته لاړ شي نو د دوی ویزه به په سیستم کې په اتوماتیک ډول کینسل شي بل خوا بیا په همدغه جوازات او تحصیل کې نورو کسانو ته ویل شوي دي چې نه تر ننه پورې موږ ته دې په اړه هېڅ کوم نوي معلومات نه دي راغلي مطلب چا چې ویزه سیستم کې فعال وي په ویزه کې وخت وي دوی کولی شي چې وطن ته تګ راتګ وکړي نو ګنځ زه په دې یم چې رسمي سرشتنه که دغو خبرو ته موږ وګورو په چا باندې عمل وکړو خو تاسو ته زه یو دوه خبرې کوم چې د راتلونکي میاشت پورې انتظار وکړئ تر هغې به معلومه شي چې څه حقیقت دی تاسو به پې تګ راتګ وکولی شئ او که نه یا به خپلې ویزې 2 کلنې ته اړوئ نو هغې لپاره به یو څو ورځې انتظار کوئ یا به رسمي څه دې په اړه راشي یا به په حقیقت کې معلومه شي چې د ویزې کینسل کیږي او که نه نو څه به کوئ یو څو ورځې به انتظار کوئ ځکه چې اوس موږ د چا ومنو د دوی مشتریانې څانګې ومنو که د جوازاتو کسانو ومنو په جوازاتو کې بیا د ځینې کسان یو څه وایي ځینې کسان بل څه وایي تاسو به اکثره تجربه کړي چې یو دفتر ته ورشئ کله نه کله یو کس یو څه ووایي بیا بل کس چې ورشئ هغه دلته بل څه ووایي نو دلته ما تاسو ته مشوره دا ده چې کم څوک یو کلنې ویزې لرئ او غواړئ چې وطن ته لاړ شئ څو ورځې انتظار وکړئ تر څو دغه موضوع لا روښانه شي هغې نه پس به بیا زه تاسو ووایم چې اخر څه وکړئ خو کم کسان چې وطن کې یئ تاسو بغیر د کومې ستونزې راتللی شئ خپله ویزه هم په سیسټم کې چک کړئ چې فعاله وي نو راتللی شئ او که فعاله نه وه بیا نه شئ راتللی سمه ده نو که دې په اړه نور څه و هغې لپاره بیا احمد ټایمز تعقیب کړئ مننه